سلام، وخت مو په خیر. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د افغانستان د تیرو ولسمشریزو ټاکنو یو نوماند رحمت الله نبیل نن د سې شنبې پر ورځ یوې خبري غونډه کې وویل د شنبې ورځې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکی نه لري او د ټاکنو کمیسیون باید د دوهم پړاو لپاره چمتووالی ونیسي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کندوز، تخار، بدخشان او بغلان کې به ډیر ژر مخابراتي ستونزې حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د رای اچونې 4344 مرکزونو کې 2,598,445 کسانو رایه ورکړې ده. دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې لا هم دغه شمیره نهایي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار خبرداری ورکوي او وایي چې له بایومټریک پرته رای کارول شوې رای به د ټاکنو کمیسیون د رئیس په پلار هم وشپیري. بلخ کې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو مهم قماندان وژل شوی دی. ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره وکتل. د ملي امنیت 03 قطع په اوروزګان ولایت کې د 11 وسلوالو طالبانو ته د مرجوبلي اوختو ادعا کوي. په بیړني خبر کې راځي د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیسو په یو مرکز ترڅنګ چاودنه وشوه. محسن داوړ وایي عمران خان منلي چې ټولې نړۍ نه راغونډ شوو ترهګرو ډلو ته د پاکستان پوځ تربیت ورکړی دی. حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د افغان ځواکونو دا ثابته کړه چې د ډیموکراسۍ ساتنه کولی شي.